د هغه افغان نوم افشا شو چې د روس مرستې یې راوړلې. امریکا د هغه افغان نوم افشا کړ چې طالبانو ته یې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره روسیې نه بنډل بنډل مرستې راوړلې. امریکا په خپل وروستي بیان کې د هغه افغان نوم افشا کړ چې طالبانو ته یې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره له روسي استخباراتو نه بنډل بنډل مرستې راوړلې. نیویارک ټایمز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روسي هیواد استخباراتو کې جی پی د رحمت الله عزیزي په نوم یو کس چې اصلا د هلمند ولایت اوسیدونکی دی د امریکایانو د وژلو مقابل کې له مسکو څخه د تاجکستان له لارې طالبانو ته پیسې، انعامونه او وسلې راوړي. په دې وروستیو کې د روسیې لخوا د وسلوالو طالبانو په مرسته د امریکایي سرتیرو د وژنې خبره ناندریزه شوې ده او ټولې غربي رسنۍ په همدې خبر باندې ګرم بحثونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي که هغه راپور تایید شي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولي نو امریکا باید پرېکنده ځواب ورکړي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې غزیزي اوس له افغانستان تښتېدلی او ښایي روسیه کې وي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لخوا د افغان ځواکونو او ملکیانو پر وړاندې هم تاوتریخوالی په بېسارې توګه زیات شوی دی. چارې په کور دننه او بهر اندېښنې زیاتې کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ په خپل یوه تازه خپاره شوي راپور کې ویلي وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په بشري حقونو جدي محدودیتونه لګولي، په پام کې لري ویره خپره کړي او واکمني وکړي. د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ د اسیا څانګې د مرستیالې پاتریشا ګاسمن له قوله ویل شوي طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې سخت بندیزونه لګولي او عادي خلک نشي کولی چې طالب مشرانو ته خپل غږ ورسوي پرته چې ولس ته حساب ورکړي. طالبان په پام کې لري ویره خپره کړي او واکمني وکړي. راپور وړاندې کاږي چې مسکو د هر امریکایي د وژلو مقابل کې طالبانو ته 100,000 امریکایي ډالر ورکوي او طالبان هم دا پیسې په ویاړ اخیستي. امریکا هم ویلي چې دا معلومات اوس ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته رسیدلي او هغه یې په اړه څېړي.